بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو خدای دې وکړي چې ټول بهتر او جوړ او د صحت کلم پرتنې دوستانو. دغه د HTML اساینمنټ 4 ده، څلورم هوم ورک ده. په دې هوم ورک کې موږ ته څه شکل شوي دي. په دې هوم ورک کې له سټوډنټس غوښتل شوي دي چې تاسو باید یو HTML فارم جوړ کړئ. په فارم کې باید نیم، ایمیل اینډ پاسورډ فیلډونه شامل وي، یو ډاپ ډاون منیو شامل وي او یو سبمیټ بټن شامل وي. سبمیټ بټن باندې موږ پوهیږو چې لومړی موږ په فارم باندې باید پوه شوي وو په تیوري کې چې فارم یوزر نه ډیټا کلیکټ کوي او د هغې نه وروسته سبمیټ بټن په واسطه بیا موږ دغه یوزر کلیکټ ډیټا چیرته سینډ کوو، ډیټا بیس ته سینډ کوو. د هغې نه وروسته ډاپ ډاون منیو چې دی یو د لیست په شکل موږ ته معلومات ښکارېږي. هغه معلومات چې فرض کړو موږ یو چیرته سیستم کې ځان رجسټر کوو، هلته مختلف کنټریز لیست موږ ته راکوي. په ډاپ ډاون کې یو منیو خلاصېږي، یو لیست خلاصېږي، په هغې کې موږ یو کنټري سلیکټ کوو، افغانستان. یا موږ په رجسټریشن وخت کې موږ نه موبایل شماره غوښتي، خپل موبایل نمبر ورته لیکو او بیا په څنګ کې موږ ته ویلي وي چې پلیز سلیکټ کنټري کوډ. نو هلته یو ډاپ ډاون کوم بټن چې تاسو ګورئ هغه باندې چې کله کلیک وکړئ منیو لیست درته خلاص شي، هلته به تاسو پلس 93 انتخاب کړئ. نو دغه د ډاپ ډاون مفهوم چې ډاپ ډاون د څه شي لپاره استعمالېږي، ډاپ ډاون منیو، او په دې فیلډونو باندې پوهیږئ. نو اوس راځو پریکټیکل چې دا هوم ورک موږ څنګه اجرا کوو. تاسو به VS کوډ خلاص کړئ که چېرته بګینر وئ. نو ریکمنډیشن دغه ده چې تاسو باید په نوټ پیډ کې همدغه کوډ بار بار وکړئ، لاین بای لاین په غور سره یې وکړئ، په شوق سره یې وکړئ دغه کوډ، تر څو تاسو د کوډ په مفهوم د لاین د کوډینګ د هر کوډ د هر کلمې په لیکلو مفهوم باندې ځان پوه کړئ چې د څه لپاره استعمالېږي. په غور سره کوډ کوئ، په ټول اټینشن باید تاسو همدې وخت کې کار ته ورکړئ چې زه څه شی لیکم، د کوم مفهوم لپاره لیکم. نو کله چې HTML کې په نوټ پیډ کې تاسو په غور سره تر میاشت دوه یوه نیم میاشتې پورې کار وکړ، کوډ سره بلد شئ، هغې نه وروسته تاسو بیا کولی شئ دې ته ورته IDS تاسو څنګه کوئ استعمال کړئ. نو دغه VS کوډ ID دی، په دې کې موږ مختلف لینګویجز کوډونه کولی شو چې موږ فعلا د ویب لپاره په ویب کې بیا HTML کوډ دلته موږ لیکو. نو زه راځم په دې بټن باندې کلیک کوم، نو فایل دلته موږ هوم ورک د فارم ډاټ څومره کار چې موږ په HTML کې کوو د هغوی ټول لپاره موږ تاسو باید لومړی نوم ولیکو چې دغه کار چې موږ کوو، دغه صفحه چې موږ ډیزاین کوو د څه شي صفحه ده، د څه شي کار پکې کېږي. د هغې نه وروسته ډاټ، د ډاټ نه وروسته باید تاسو د HTML ایکسټینشن ولیکئ. د هغې نه وروسته راځو مخکې مې یادونه وکړه چې تاسو باید لاین بای لاین ټکي په ټکي باید تاسو په نوټ پیډ کې کوډ باندې غور کړی وي، لیکلی مو وي، زده کړی مو وي. نو که چېرته تاسو هلته ځان ستړی کړی وي، د کوډ مفهوم پوه شوي وئ، نو دلته په اسانۍ سره یعنې د دې انټلیجنټ IDs چې دي د هغوی یوه ګټه دغه ده چې مقصد د پروګرامر ټایم څنګه کوي، دغه سیو کوي. ټایم سیوینګ څنګه دی؟ اوس که چېرته زه په نوټ پیډ کې لګیا وم نو زه مجبور وم چې ما هر څه په دې شکل لیکلي وای، خو نه، یعنې دا کله چې زه د HTML مکمل سټرکچر لیکم هر ټاګ زه باید بېله بېله ولیکم. خو که چېرته ما په نوټ پیډ کې ځان پوه کړی وي او زه په VS کوډ کې کار کوم، نو دلته زه شیفټ او 1 بټن پریس کوم او دغه څنګه کوم انټر کوم. نو هغه د HTML کمپلیټلی کوم سټرکچر چې دی هغه موږ ته څنګه شو، ډایرکټ امپورټ شو. خو په نوټ پیډ کې تاسو باید دغه لاین بای لاین هلته خپله وکړئ تر څو د کوډ په مفهوم، د کوډ په لیکلو پوه او ورسره بلد شئ. یعنې دا باید تاسو بېله ولیکئ، همداسې د دوهم لاین بېله ولیکئ، هیډ ټګ باید بېله ولیکئ، میټا، همدارقم د باډي او HTML او کلوزینګ اوپنینګ ټول باید زده کړي مو وي. د هغې نه وروسته موږ راځو په دې باندې هم تاسو پوه شوي چې ډاک ټایپ HTML د څه شي نمایندګي کوي. دلته د موږ ته د HTML5 ورژن ریپرزنټیشن کوي چې موږ فعلا په HTML5 ورژن کې کار کوو. فکر کوم I think it's document type or declaration type ده. نو د دې نه وروسته بیا راځو موږ ټایټل کې. ټایټل دغه د څه لپاره استعمالېږي، په کوم ځای کې به دغه موږ ته براوزر کې ښکارېږي. زه راځم دغه فایل زه له دې ځای نه څنګه کوم، کاپي کوم او د هغې نه وروسته راځم براوزر ته، په دې ځای کې زه پیسټ کوم او ریفریش. کله مې چې ریفریش کړو هغه ټایټل چې دغه موږ ته په دې ځای کې ښکارېږي. نو زه اوس راځم د خپل هوم ورک نوم ورکوم، زه ورته لیکم چې فارم هوم ورک. سیو، براوزر ته راځم او ریفریش باندې کلیک کوم، نو هغه نوم موږ ته په دې کې څنګه شو، ښکاره شو. اوس راځو په هوم ورک کې موږ نه څه غوښتل شوي دي، 3 فیلډونه غوښتل شوي دي، نیم، ایمیل اینډ پاسورډ. نو موږ د فارم د جوړولو لپاره موږ راځو لومړی چېرته
د فارم ټاګ استعمالوو. فارم دغه زه کلیر کوم، دې باندې به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې پوه شئ. لومړی زه لیبل اخلم. لیبل د څه شي لپاره استعمالیږي دا به اوس تاسو پریکټیکل وګورئ. یو نوم مونږ ورکوو، ورته لیکو چې یوزر نیم، او له هغې نه وروسته بیا راځم دوهم لاین ته، دلته لیکم چې انپوټ ټایپ ټکسټ شو، دلته مونږ یوزر نیم لیکو. سیو او راځم کروم ته سیو کوم. نو د دغو دوو لاینو کوډونه مونږ ته یو د لیبل نه یوزر نیم جوړ شو، او هغه انپوټ ټایپ مو چې مونږ ټکسټ ولیکل هغه نه مونږ ته دغه فیلډ جوړ شو. نو دوهم زه راځم، دا چې اوس په دې کې تاسو ولیدل یوزر نیم او فیلډ د انپوټ هغه چې د فیلډ چې دی ټکسټ باکس، دغه دواړه په یو لاین کې راغلي دي. زه نه غواړم چې دغه په یو ځای راشي، نو د دې لپاره مونږ یو ټاګ لرو بریک په نوم BR. نو د دې لپاره بریک لاین مونږ ته وکړه. نو دا زه اوس ریفریش کوم، بیا مونږ ته په دې شکل ښکارېږي. همدارنګه زه راځم دغه هم BR اخلم. نو اوس به زه دغه کوډ کاپي کوم، کاپي، او دوهم به د څه لپاره شي پاسورډ، او دریم به د دوهم به د ایمیل، او دریم به د پاسورډ لپاره پیسټ شي. دلته به زه ولیکم چې ایمیل، او د ټایپ یې څنګه کوم، ایمیل به کوم، ځکه چې زه بیا ایمیل پکې لیکم، او دلته به زه پاسورډ ولیکم، پاسورډ. اوس د پاسورډ په ټایپ کې مونږ څه لیکلي دي، ټکسټ مې لیکلي دي. تاسو دې ته ښه په دقت سره په غور سره وګورئ. دلته کله چې زه پاسورډ ټایپ کوم نو دغه یوزر ته کلیر ټکسټ کې دي، یعنې ویزیبل دی. نه، دا باید ویزیبل نه شي، دا باید څنګه وي، کلیر ټکسټ کې رانه شي. دا باید مونږ دلته ولیکو چې پاسورډ، چې سیو کم او صفحه ریفریش کم. دلته چې اوس تاسو ګورئ دا اوس یوزر ته ویزیبل نه دی. د هغې نه وروسته مونږ راځو یو بټن هم اخلو د سبمیټ لپاره. انپوټ ټایپ به څنګه ولیکو، سبمیټ، او ویلیو به ورکو سیو. دا به څنګه شي، سیو شي. ریفریش، نو یو بټن مونږ ته هم څنګه شي، جوړ بشي. اوس راځو ډراپ ډاون لیست جوړو. ډراپ ډاون لیست به څنګه جوړیږي، نو مونږ به د ډراپ ډاون لیست لپاره لومړی ولیکو چې سلیکټ. د سلیکټ نه وروسته به مونږ راشو دې ځای ته، دلته به ولیکو چې آپشن، دغه آپشن. نو آپشن کې به دلته مونږ ولیکو چې افغانستان. دغه به مونږ کاپي او پیسټ، افغانستان. انډیا، لندن. سیو. له هغې نه وروسته به راشو دې ځای ته، ریفریش. په دې شکل مونږ ته یو ډراپ ډاون منیو څنګه شي، دغه به جوړ شي. اوس بټن او دغه ډراپ ډاون منیو دواړه په یو ځای راغلل. نو د دې لپاره به زه په دې ځای کې دلته به زه سیو. نو اوس به مونږ ته په دې ځای کې په دې شکل څنګه شي، ښکاره شي. نو په دې ځای کې ته یو لیبل هم ورته اچولی شي چې ورته وایي چې ته مهرباني وکړه څه شی سلیکټ کړه، کنټري سلیکټ کړه، پلیز کنټري. دا به دلته BR سیو. ریفریش. زمونږ فرم څنګه شو، برابر شو. خو دلته مونږ ډیزاین نه دی کړی، یوازې ساده فرم مونږ برابر کړ. زمونږ هومورک هم دغه دی، خو یوازې دومره کوو چې دغه فرم مونږ باید سنټر ته راوړو تر څو ښه ښکاره شي. نو سنټر ته د راتګ لپاره مونږ څه شی کوو، په دې ځای کې د ټایټل نه لاندې سټایل، او دې نه وروسته مونږ لیکو چې باډي. دغه کپسول به شروع کړئ، په دې کې به ولیکئ چې مارجن د هر طرف نه 0 وي، او بل به ولیکئ چې جسټیفای کنټینټ، سنټر، سیو، او لاړ به شئ ریفریش،
او یو کوډ لاین به بل هم ولیکئ، ورته ولیکئ چې ډسپلی فلیکس. اوس به وګورئ زمونږ فارم به چېرته لاړ شي، سنټر ته. او اوس داسې هم کولی شئ چې په دې ځای کې ورته ولیکئ چې فارم قوسونه شروع مرجن ټاپ دې څومره راشي، زه به ورته ولیکم چې مرجن ټاپ 10 رام، سیو او ریفریش. په دې شکل به څنګه شي، ښکاره به شي. او بټن تاسو کولی شئ ډایرکټ کوچنی بټن دی، په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې سټایل with equal to 50% شي، سیو ریفریش. او یا ورته ولیکه چې 100% شي، نو بټن به لږ څنګه شي، ستر به شي. سیو دا څنګه شو، بټن شو. نو اوس په دې ځای کې موږ لیکو چې نیم علي جمال او پاسورډ به دغه ولیکو، کنټري به موږ افغانستان سلیکټ کو او سیو باندې به کلیک وکړو. اوس په دې ځای کې تاسو اوس ولیدل چې ایمیل په دې ځای کې موږ که چېرته ټکسټ لیکلی وای، ټکسټ، نو موږ به مخکې تللی شوی، موږ ته به دغه وارنینګ میسیج نه راکولی. اوس موږ ته وایي چې تاسو باید څه وکړئ، دقیقاً په دې سمبل ته ورته تاسو باید څه وکړئ، ایمیل باید ولیکئ، لکه څنګه چې ایمیل لیکل کېږي. اوس ما دلته یوازې جمال لیکلی دی، زه لیکم چې jamal@gmail.com. نو اوس به فارم څنګه شي، سبمیټ بشي. نو که چېرته تاسو په دې ځای کې د ایمیل په ځای ټکسټ ولیکئ، زه لیکم چې input type text save او فارم ریفریش. اوس که چېرته زه ایمیل هم ونه لیکم، نو زموږ فارم څنګه کېږي، سبمیټ کېږي. خو که چېرته ته وایې چې نه دقیقاً باید سړی ایمیل ولیکي، نو ته باید په دې ځای کې input type کې ایمیل باید ورته واضح کړې، ریفریش. اوس که دلته راشم او ایمیل ولیکم، پاسورډ ولیکم او سیو یې کړم، نو موږ مخکې نشو تللی. زه باید په دې ځای کې asad@gmail.com. نو اوس زه مخکې تللی شم. د دې کې چې په ویډیو باندې پوه شوي وای او درس زده کړئ، که چېرته کوم مشکل پوښتنه وي، نو یوټیوب چینل ته مراجعه کولی شئ. نجیب الله زیرک په نوم د پښتو ژبې یوټیوب چینل دی، هلته کولی شئ تاسو مختلفو ټیکنالوجیز، ټیکنیکل ویډیوز یا ایجوکیشنل لرنینګ ویډیوز تاسو هلته لیدلی شئ.